دنیا 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 د دې پروا دنیا 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 د دې پروا دنیا تعلیم الإسلام إدارة مسؤول مولوي حفيظ عبد الرحمن دنیا 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 د دې پروا دنیا 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف صدق الله العلي العظيم. د تعلیم الاسلام ادارې مینوالو د الله څخه امید دی چې تاسې به ټول ښه روغ جوړ په صحت و عافیت سره یاست او د صحت جامې به مې پر تن باندې وي. زه عبدالرحمن ستاسو په خدمت کې د نړۍ نیکمرغه خاوند د دغه موضوع شپږمه برخه پیښوم. بې پروا دنیا چا سره کړې لا تر اوسه دا وفا دنیا 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 محترمینو، سړی اله د نړۍ نیکمرغه خاوند جوړېدلی سي چې د خپلې کور والا حوصله افزایي وکړي. ځکه د زنانې دا مزاج وي او هغه دا سوچ کوي چې زه د خپل خاوند دپاره د هر شي حفاظت کومه، د ده دپاره د ده د خدمت کومه، د ده د کور خدمت کومه، د ده د ورونو خدمت کومه، د ده د قریبانو خدمت کومه، د ده کوچنیان سنبالومه او لکه مشن ورته ګرځمه. کم سے کم دومره خو ده ته کول پکار چې شاباش خو راته ووایي، زما د دې کارونو تعریف وکړي. نو پر داسې موقعو باندې پر داسې ځایونو باندې و خاوند ته په خپل تنقیدي طبیعت باندې جبر کول پکار دي او په خلاص زړه سره د خپلې کور والا تعریف کول پکار دي. د طعن او د تن د جملو څخه ځان ساتل پکار دي. ځکه یو شاعر وایي اقل اللوم عادل والعتابا وقولي ان اصبت لقد اصابا. چې عادله ته خپل عتاب او خپل ملامت کول کم که چیرې زه یو صحیح کار وکم نو فقط صرف دومره خو ووایه چې تا ښه کار وکړه. چې پر غلط کار باندې هر وخت راګرځئ، یو داسې بېډنګه کار وکړي، یو بې ترتیبه کار وکړي، یو بې ترتیبه ډوډۍ پخه کړي، کله مالګه زیات وي یا ترخه زیات وي یا غوړي زیات وي، پر هغه باندې ورته خشمېږئ. نو کم سے کم دومره خو هم کول پکار دي چې کله هغه صحیح کار وکړي، ښه ښایسته ډوډۍ درته پخه کړي، ښه ښایسته سالن درته پوخ کړي، ښه ښایسته کالي درته جوړ کړي، ښه د کور خدمت یې وکړي. نو په کار خو دا ده چې د دې د دغه کار تعریف وکړي. ځکه زنانه یو داسې شی ده چې ستا په یو ښه خبره په خوږه خبره هغه خپل ځان پر تا باندې قربانوي. په معمولي خبرو باندې په هغه باندې طنز نه وي کول پکار. یو واقع اوس زما مخ ته راغلی ده، یو زنانه وله په دا کورنۍ کې اکثره وخت داسې وي، ځکه دا زموږ کتابونو لیکلي دي چې دغه خوندې او دغه مور دا ګرځي چې موږ یو داسې زنانه راوړو چې چا نه وي راوړې، چې کله یې راوړي د اوله ورځ د دې دښمني ورسره سټارټ سي. بخښه دې وي، ټولې داسې نه وي، خو ځینې ځایونو کې داسې وي چې هغه اندرن دي او هغه د مور دښمني ورسره سټارټ سي، شروع سي ورسره. نو داسې واقعه مخته راله چې یو زنانه وله چې هغه ډوډۍ یې پخوله، نو د مالګې کڅوړه د دې څه ایلس وله پر مځکه باندې. نو هغه د خاوند چې کوم خونې وي هغه د دې اندرن دي، هغه ورته په خشم سولې، په خشم ورته شروع سولې، باره ورته ویل اوس ستا د پلار ګټلې ده، زما رور پسې خوار دی، هغه پسې ستړی دی، یا زما پلار پسې ستړی دی، ستا د کوره خو د پلار د کوره نه ده راغلی، داسې دا کڅوڼې سره غورځوې، داسې دې زړه نه پر سوځي. هغه ورته ویل چې ما خو نو په کسته نه دی ایله کړې. په دا حال کې خاوند هم راغلی، خاوند چې راغلی د دې خبره سره پورته وله، باره یې ورته وویله چې څه کیسه ده. هغه خوند یې ورته وویله چې دغه کڅوڼه د مالګې ده، دا ګوره دا پر مځکه د امګر د مالګه توکله، هېڅ خیال یې نه ساتي. باره هغه زنانې ورته وویله چې ګوره زه خو لیونۍ نه یم چې زه په کسته مالګې توومه، دا خو نمک دی، دا خو رزق دی، زه د دې ناقدري نه کومه، خو مالګه در رسې لس وله کڅوڼه ده، یو 2 روپۍ 3 روپۍ به قیامت یې، دومره غټ قیامت خو هم نه دی چې داسې اسمان مځکه دې سره وښورول. خاوند یې ورته وویله چې ګسه د غي شی یې، هغه هم پسې ورته وخشمېدی،
اخر هغه ول چې دا هر وخت په کور کې دا حال دی د باندې هم ور په خونه کې هم ور کم څه کم چې په خونه کې خو ور نه هغه خو زنان ته حوصله ورکي د هغه تعریف وکي واغې ته تسلی ورکي چې ان شاء الله دا څو وخت دا خو د دې کور ملمنی دي دا به واده سي تسلی ورکي دای هم راځي او ته وخښمه دي چې نه دغه شی ګسه دغه نسل دغه قوم دغه چی او چی هغه قرار لاړه په کور کې په غسلیټ راوستله ځان واچلو ځان ته ور واچو نو اوس بدن تک تور سوی دی پر منا باندې کژه د پلار کرا ناسه نو آیا د دې د ما معمولی خبرې صدقه انجام ته ورسېږي په کار خدا ده چې سړی په مابینځ کې داسې صلح خبره وکي چې دا ورته وایي چې دا خو نو معمولی خبره ده دومره خبره خو نه ده دا ولې ته پر هره خبره سره ولاړ یاست ولې پر هره خبره دعوې سره کوئ ولې پر هره خبره جنجال سره کوئ نو آخر دا انجام ته ورسېږي نو په کار دا ده چې طنز او تنقید او رد دا نه وي بلکې د هغه پر خبرو باندې حسن افزایي وسي چې یو ښه کار وکړي یو ښه ځکه حضرت شیخ الاسلام محترم قاری محمد طیب صاحب رحمه الله هغه وایي چې کچیري زنانه و خاوند ته دا ووایي چې ته راسه ما ته څو وخت د خدمت سره بدل کو ته دا کشنیان سنبالوه دا کور سنبالوه دا ډوډۍ پخوه زه به ستا پر ځای باندې دا کار کوم یو مشهوره واقعه راخیستې ده چې هغه د یو کشتکاره وله چې یو فصل کوونکي وله وایي هغه له به هر وخت کور والا پر 12 بجې ډوډۍ راوړله یو ورځ هغه ډوډۍ وځنډېدله چې کله وځنډېدله نو بیا داسې وسولو چې نیمه ګنټه یوه ګنټه چې ورله نو خاوند ورته وښمېدی زه ګرځوله دلته ستړی یم لو کوم فصلونه کوم ستاسو دومره نشي کېدلی چې ته ماره ډوډۍ پر وخت باندې راوړې هغې غریبې اورېدله باره د خاوند ورته ویله که چیرې ستا پر ځای باندې زه وایي نو ما به ډېر پر وخت باندې دا ډوډۍ رارسولی ته به دا لو په دا فصل باندې نه یې خبر هغه زنانې ورته ویل چې دا خو د خشم خبره نه ده ته راسه چې ما تا خپل کارونه سره تبادله کړو زما پر ځای باندې بیا ته د کور کار کوه د کشنیانو دا سمبالوه زه به ستا دا فصل د غنم شکول شروع کړم هغه ورته ټیک دی دا د بله ورځ چې کله راکښېناستې دا سهار وختي ولاړه هغه فصل لوله ولاړه نو بیا چې کله دی راکښېناستې چې کښېناستې یو کوچنی په ځای کې ناست ژاړي یو زوی دی چې کله هغه زوی یې نولو له ورلې دویم په ژړا سو دویم نه چې رالې دریم په ژړا سو دی د دغه 3 سلانو راخلاصوي د غوا ګلګۍ رایلاسو د غوا ګلګۍ خو نو چې رایلاسو هغه خو ځغلې دلته ځغله هلته ځغله هغه چې دی کله په ګلګۍ پسې ور میدان کله دلته اکشنۍ در کټ یلاسو اکشنۍ چې د چرپایي او د کټ څه یلاسو شور و نارې کړې ده برته هغه ګلګۍ پرېښوي دغه کشنۍ له رالې ګلګۍ ورلې په غوا کې وموښتې غوا هم ټالۍ کړې هغه دغه یې وشکاوي چې کوم شي باندې تړلې وله رسۍ یې وشکوله رامیدان یې کړل چې کله رامیدان کړله هغه دغه ورسره راځغستله چې په کوم مختبله تړلې وله هغه راله په چارپایي کې وموښتله چارپایي یې په چپه خوا باندې راواړوله چارپایي هم راواړول دغه سره چې کوم چوله لګېدلې وله هغه چوله باندې وختله هغه یې هم راواړوله و صورتحال داسې سو چارپایي هم پر چپه خوا پرته ده او چوله چې کوم ناشته یې شی پر تیارېږي هغه هم پر چپه خوا پرته ده یو کوچنی هلته پړ مخې پروت جاړي بل کوچنی هلته پړ مخې پروت جاړي او دغه سړی خوارکی پریشانه سو چې اوس ګلګۍ ونسمه ډوډۍ پخه کمه غوا ولیشمه حیران او پریشانه دی هر طرف ته ګوري په دغه حال کې 11 بجې سولې نو چې هغه زنانه سار څکللې د حقیقت او فصل کې لګیا ده نو هغه اوس ګوري چې پر 12 بجې به اوس ډوډۍ راسي دا خو نارینه دی طاقتور دی د کارونه ژر سره رسولي 12 بجې سولې ډوډۍ نه راله بیا نو هغه چې ناوخته کړي دا خپله پسې را روانه سوه چې کور ته راله ویې کتله یو کوچنی هلته پروت ژاړي بل کوچنی هلته پروت ژاړي چارپایي کټ چې دی پر چپه خوا پروت چوله پر چپه خوا پرته ده غوا رسۍ تناو سره شکولې ده دوی ځغلي په چارپایي کې په کټ کې پساو ده او دغه رقم نه ډوډۍ پخ سوې ده نه شیدې غوال ویشل سوې ده نه کوچنیان یې منځ یو شی هم پر ځای باندې نه دی خاوند هلته پریشانه دی کور والا ورته چې څه خبره ده هغه ورته چې بس خپل کار دې سنبال که زه ځم خپله کیتي او خپل فصل سنبالومه نو ته خپله سوچ ووه چې دا څومره کار دي دا خالي دغه کوچنیان سړی نه یي دغه کوچنیان ته خپله سړی 3-4 کوچنیان یي دا څومره مشکل کار دی نو په کار ده د محترمینو چې په داسې وختونو کې د خپلې زنانې د خپلې کور والا حوصله افزایي وسي داسې نه چې موږ وایي دا کار دې نه کړي نه حوصله افزایي وسي تعریف یې وسي
په حوصله افزایي په تعریف باندې هغه نور خپل کار ته دوام ورکوي، نور خپل کار ته سړی ورته وایي چې ته دومره اوس پر ما باندې ګران یې، داسې ښه کارونه کوې، داسې ښه کارونه کوې، نو دا به بیا نور کوشش کوي د خپل خاوند د رضا دپاره. دا هسې پالتو خبره ده چې هر وخت به زنانې ته تر وتندی ګرځې، هر وخت به ورته پخه شمې، دا خبره حقیقت نه لري. نو پکار دا ده چې محترمینو د خپلو زنانو حوصله افزایي وسي. نورې برخې به هم انشاءالله وي، هغه به پر مخ سره اورو. والسلام.